هر کار قیامت راتلو واله دی. په سعودي عرب کې د ناچ غانې ابتدا وشوله کنه او ملګرو دسی ماډل په دې سټیج باندې خو دی چې تاسو به زه نه خوځيږي کنه تاسو به وایي چې د سره واندیار په سعودي عرب کې محمد بن سلمان دا څه شروع کړل ملګرو دې سټیج تاسو ته دا ویډیو ښکارې نو محمد بن سلمان یو فیسټیوال انعقاد کو چې هغه به د 3 میاشتو لپاره وي. هغه د امریکای وسنګر راوستله او باغه کې چې د ابتدا وکړه خو ته دسی ماډل جوړ کړل لکه څنګه چې د خانه کعبه د هغه شان د سرو د ګولډ زونډي دي کنه ملګرو دغه نه پس هغه شان غلاب د او سلور طرف ته ورته سکرینان لګول دي. تاسو ته براسي ټ ویډیو ښکاري استغفر الله محمد بن سلمان چې ده نو دسی کار شروع کنه په دغه پاک ازمکه باندې چې په دغه باندې پیغمبران ناغلي او دومره پاک ازمکه د کنه چې پاغه باندې نوس ناچ غانې انعقاد وشو هغه چې نو فیسټیوال انعقاد وشو ملګرو. افسوس خبره ده چې اوس پکې بغانې ویل کېږي. افسوس خبره ده چې په دغه پاک ازمکه باندې کنه محمد بن سلمان وایي چې اوس به انټرټینمنت نه پیسې اصلو ما خلک بدل ترازی او زه به دې پیسې اصلو مزه چې تیل عام تور باندې اوس ایڈوانس دور راغله د نو خلک چې د نو تیل دومره نه استعمالي ایڈوانس دور دی. دغه نه بس چې ملګرو محمد بن سلمان چې د یو بل پروجیکټ جوړی کنه چې دغه نوم موقاب دی ملګرو چې هغه تقریبا پاکي بام 1 लाख پای کې به 1 लाख اپارټمنټ او تقریبا 9000 هوټلي وبکي دکانونه وبکي. افسوس خبره ده چې پاغه کې چې کومه ماډل دی نو هغه به هم د خانه کعبه پشان وي دی هر څه د خانه کعبه پشان ولي جوړي. افسوس خبره ده چې پاک ازمکه د پاغه باندې ته غانو انعقاد کې دا کومه مقاب کومه مارکیټ چې جوړي کومه ځای چې جوړي نو دا هم دي جوړي لکه په هاشي وانتي ځای جوړي. افسوس خبره ده کنه چې موږ دغه پاک ازمکه د پدغه باندې پیغمبران نغلي او محمد بن سلمان چې د اوس د پیسو د لپاره د انټرټینمنت د لپاره چې د نو اوس یو دي ماډل جوړي لکه زموږ د خانه کعبه د پکار چې دا بند شي یار د سینې د پکار کنه چې زموږ د خانه کعبه په شان چې د نو ته یو ماډل جوړه پاغه کې ته غانې وي هغه شان ماډل ولا ورکې لکه څنګه چې د خانه کعبه د کنه تاسو به د ذهن خوځيږي تاسو به محمد بن سلمان چې د نو ډیر غلط کار وکړو چې نه د انعقاد وکړو د غانو انعقاد وکړو دغه نه پس چې د نو دې ماډل جوړ کو کنه لکه څنګه چې د خانه کعبه د نه فیسټیوال انعقاد وکړو غانې چې د 3 میاشتو پوری چلیږي او یو سنگري د امریکای سنگري چې د نو غواله ابتدا وکړه او د سینې کپړې د جنکو غستې هغه به غړي په دغه پاک خاور باندې یار د سړی چرته برداشت کولای شي چې په دغه باندې زمونږ پیغمبران ناغلي زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغه ټول ژوند تیر کړی دی. نن راشه کنه ته وګوره محمد بن سلمان چې د پیسو د لپاره وځ دا کارونه شروع کړل. د دې په اړه کې تاسو وایي خو ډیر زیات خپه کړم یار محمد بن سلمان لدا سینه و پکار